الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. د یو نوي ویډیو او د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغې دپاره ما ته چا کمنټ نه دی کړی، نه چا پوښتنه کړې ده. ملګرو یو څو ورځې مخکې زه په لاشپل کې روان وم، یو ملګري غږ وکړو او هغه سره لږ معلومات پکار و. هغه ملګري سره چې کله زه ودرېدم نو هغه ملګری چې کوم و هغه د اوپرا نه رد شوی و او سیندیا کې انټرویو یو څو ورځې بعد دې ملګري ته بل ملګري بل ورور دا مشوره ورکړې وه چې د انټرویو نه مخکې سیندیا انټرویو نه مخکې به ته لاړ شي ډاکټر ته او ځان به دماغي مریض ورکړي، یعنې په اسانه لفظونو کې ځان به لیونی ورکړي. خدای شته دې ملګري چې کله دا خبره ما ته وکړه نو ډېر زیات زه خفه شوم. په هغه وخت کې ما دا فیصله وکړه چې زه به په دغه موضوع باندې یو ویډیو جوړوم. ګورئ ملګرو، داسې غلطې بې ځایه مشورې هیچ چاته مه ورکوئ. د یو چا د ژوند سره لوبې کول، د یو چا د آینده سره، د یو چا د راتلونکي سره لوبې کول، دا بالکل یو غلط کار دی، دا بالکل غلطه خبره ده. دا نه انسانیت دی، نه افغانیت دی، نه اخلاقیت دی. تر څو پورې ملګرو تاسو معلومات نه لرئ، تر څو پورې پوهیږئ نه په یو شي باندې، هیڅ وخت کې داسې مشوره چاته مه ورکوئ تر څو ستاسو معلومات دقیق نه وي، تر څو دغه معلومات تاسو د یو صحیح ځای نه اخیستي نه وي، تر څو په دغه معلومات تاسو مطمئن نه یاست، تاسو هیڅ وخت کې داسې غلطه، داسې بې ځایه مشوره هیچ چاته مه ورکوئ. ګورئ ملګرو، هر کس چې هغه دلته راځي هغه خپل فامیل پرېږدي، خپل کورنۍ پرېږدي، خپل وطن پرېږدي، نو طبیعي خبره ده هغه به یو مشکل لري، هغه به یو قضیه لري چې هغه خپل وطن پرېښی دی، خپل کور یې پرېښی دی او دلته رارسېدلی دی. بیا چاته پاسه د هغې قضیې، پاسه د هغه مشکل ته یو چاته داسې مشوره ورکول، ته د هغه په قضیه باندې معلومات نه لري، د هغه په قضیه نه پوهېږي، د هغه په دوسیه خبر نه یې، بیا د پاسه یو چاته داسې مشوره ورکول چې ته ځان لیونی ورکه، ځان دماغي مریض ورکه، دا بالکل غلطه خبره ده، دا بالکل بې ځایه مشوره ده. هیڅوک حق نه لري چې چاته مشوره ورکړي چې ته داسې وکړه، او خاص کر بیا دلته دا خو یو غیر اخلاقي کار دی، بل دا غیر قانوني کار دی. تاسو داسې هیڅ وخت غلطې مشورې چاته مه ورکوئ، مه غلطې خبرې چاته کوئ. داسې غلط خبرونه چې کوم ډېر زیات خپاره شوي دلته، ډېر افغانانو بیچارهګانو چې کوم د مشکلاتو سره ته مخ کي، د دغسې غلطو مشورو نه، د دغسې غلطو خبرو نه. دغه ملګری دلته آینده ژوند لري، دلته راتلونکی لري، نو که چېرې دا ځان لیونی ورکړي، سبا د ډېر مشکلاتو سره دی مخ کېدی شي، ډېر کارونه یې چې هغه دی نشي کولی، ډېر پابندیانې د باندې لګېدلی شي، ډېرو شرایطو لاندې راتللی شي. د ده ژوند کې به ټول عمر به ده سره دغه یو مشکل وي، د یو مشکلاتو کې. د دې ذمهوار بیا څوک دی؟ نو تاسو ټول زما دا هیله ده تر څو پورې تاسو صحیح معلومات نه لرئ، تاسو دقیق معلومات نه لرئ، هیڅ چاته مشوره مه ورکوئ. تاسو حق نه لرئ چاته مشوره ورکوئ. که څه دقیق معلومات چا سره وي، دقیق معلومات یو بل سره شریکولی شئ، قانوني دقیقي صحیح معلومات بالکل شریکولی شئ. د چا کیس نه که تاسو چېرې خبر نه یي، د چا د دوسیې نه خبر نه یي، چا د حالت نه خبر نه یي، چا د مشکل نه خبر نه یي، نو هیڅ چاته مشوره مه ورکوئ. لکه څرنګه چې مخکې ما ویلې تاسو حق نه لرئ چې چاته مشوره ورکوئ. دا یو غیر قانوني کار دی، دا یو غیر اخلاقي کار دی او هغه غلطه مشوره ورکول، دا بالکل غیر اخلاقي کار دی، بالکل غلط کار دی. نو د داسې مشورو نه، داسې خبرو نه بالکل تېر شئ ملګرو. دغه مې تاسو ټولو دا غوښتنه ده، دا هیله ده. بله دغه ویډیو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټولو ملګرو ته دغه پیغام ورسیږي او دغسې مشورو نه موږ تاسو لاس واخلو. دغسې مشورو زموږ او ستاسو ډېر افغانان چې کوم د بیچارهګان مسافر دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او دغه یو لامل دی، دغه یو وجه ده چې ما دا ویډیوګانې شروع کړې، او دغه وجه ده چې داسې باسې موضوعاتو باندې تاسو سره خبرې کوو تر څو تاسو دغسې غلطو مشورو نه ځان لرې وساتئ، د نور په مشکلاتو کې مه اچوئ، نورو ته مشکلات مه جوړوئ او دغسې غلط خبرونه مه خپروئ. نو داسې مشورو به تاسو ملګرو تېر شئ. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم.